أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم ايد آدم عليه السلام بچو خذوا زينتكم عند كل مسجد ونسي دول خبر لپنیز دهر جمعات اغوی با لغڑ کلو کنا لغڑ با بندگی کولا اللہ دا اغوی دا خبر پا خلاف منتا حکم کو چننا کلم عبادت کوئی کلم جمعات تزی کلم سجدہ لگوئی مسجد گره هر آغازی تاوی جی سجدہ بکی لگی نو چی کلم سجدہ لگوئی اللہ وی نسل دول خبر پا خیسته طریقی سر اللہ بندگی کوئی دیونیم با پسخا کپڑو کی ہو پا بد حل بانی اللہ تودری کی موز بکی وی دا جیسے کمرہ کی دن نیمہ دا ڈول دی دا پارا نہیں رہی چی تب جمعات تزیر و خکوری جامی باچا و خوشبو لگے دا خود اللہ دا پارا دی نکور کی دن پا طور تیارکی پا نیم شپکی چمتا ولاری موز کے نخکول لباس چوا پا سر باندی ٹوپی کی دا خوشبو استعمال وجه صدا وجه درجة تخلى تولاري وكلوا واشربوا ولا تسرفوا او خريوس كي او اسراف مكوي بلکر باو کی داو دا مکی پا مشرکانو کی چکل با حجلت للکننو خوراک با پزان بانی بنکو وخا بای نخوڑا او غول بای نخوڑو او زان بای وگل ساتلو او دیتا بایو عبادتو اللہ وی دا طول سی پالتو کارونی خوراک او سخاک کوئی خود دوم رده چی اسراف بنا کوئی انہو لا يحب المسرفین یقینن اللہ منن کئی دا اسراف کون کو سرام پدیس دلیل لے چی اللہ دا خیست شنا حرام کری قلت وایا من حرم زینت اللہ چا حرام کرده دول دا اللہ التي اخرج لعبادی اگا چراویستلی دے اخبلو بندگانو لرا والطیبات من الرزق او پاک سیزونا دا رزقنا چا حرام کرده سدلی خبو گئی قل هي للذین آمنوا ويا دادا پاردا کسانو دی چی ایمان راوڑے دے فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی خالصتا یوم القیامة یوازی بیدا غوید پارا پورز دا قیامت دا دول دا خیست خوراکونا اللہ وی دا مؤمنانو دا پارا پا دنیا کم دی خدای ورسلو چی پا آخرت کی خاص دی ولی پا آخرت کی خاص ہوئی ذکر چی پا دی دنیا کی پا دین متونو کی دا مؤمنانو سر کافرانو شریک دی کافرانو دا نعمتون نا فائدہ اخلی اللہ وی سیدہ چی دنیا کی اشتکو با آخرت بے صرف دا مؤمنانو نا پارا ہے دا باز ملگری چی کلا دا دینداری آغا حدود تا ورسی چی باقی بانی مسا دلیل نہیں نچی کلا وینی یو ملگری اخکول لباس چی یو ملگری زن سپاسات یو ملگری اخکول خوراکون کئی چی آغا دا تکبر حد تنرسی دا اسراف حد تنرسی دا بیام ردون کئی دا دلتو اللہ وی دا خودی دی مؤمنانو نا پارا چی اسرے اسراف نہ کئی تکبر نہ کئی زیادتے نہ کئی نہیں اس خبر ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال حدیث کے رضی اللہ خیستہ دے وخائی سے کوت كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون دغی شام پا تفصیل سر بیانو منگا ایتون دا پار دا قوم چی پوئیگی بنیادی محرمات دادی گورا قلت إنما حرم ربي الفواحش يقينا حرام كردي رب زما بها يا كارونا ما ظهر منها وما بطن أغتش اخكاردي داغين وأغتش پرتي والإثم وهرقنا فواحش دا يدينا مراد لوي قنا دي چه عورت سر تعلق ساتي فحشي اغ كارتوي اغ قنا دي چه عورت سر تعلق ساتي اول إثم بهرقنا دا والبغي بغير الحق أو ظلم كوالبنا حق سرا وأن تشركوا بالله أو داجي شركوا كيتاسو دا الله سرا ما لم ينزل به سلطانا هذا سيتي ندر عليه قال الله باقيس دليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو داجي جور كي بلغ سجتاسو في نبويه ولكل أمة أجل أو دهر أمة باريو نيتدا فإذا جاء أجلهم نكل جراشي نيتدا وي والله زيرا وركي تسنگ ما ترشي قومون تباكري دا وي ونيتو دا عذاب استاسو هم دا غايري
كونه من لا نيو نيتدا دغه نيټ چې کله راشي بیا به عذاب ملوي لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون نبورستكي او ساعة نبمككي يا بني آدم اي اولاد آدم عليه السلام اما يأتينكم رسل منكم كراشي تاسو ته پیغمبران ستاسونا يقصون عليكم آياتي بياني تاسو ته آياتنا زمان قول الله سبحانه وتعالى د بني آدم و د پیدایش په ابتدا کې دا خبره غوي ته ورکړو ها چې تاسو ته کراشي پیغمبران زما يقصون عليكم آيات زما آياتنا د بیانې فمن اتقى بسوک چې د الله نه ویریدو واصلح وعمل نیکو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو د به سیر په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کیږي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها او هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیتونه زمونږ او لوی کوي د هغې نه اولئک اصحاب النار دا کسان ورواله دي هم فيها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بس څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته بس څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ او كذب بآياته یا دروغجن ګڼي آیتونه د الله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب دا کسان رسیږي به دوی ته څه د دوی د لیکلی شوي عمر او رزقنا دلته کتاب نه مراد کم عمر او رزق چې دوی په نصیب کې لیکلی شوی الله وی هغه به دوی ته لازم رسي حتى إذا جاءتهم رسلنا تردی چې کله راشي دوی ته ملائک زمن يتوفونهم وفات کوي دوی لره کله چې په دوی باندې مرګ راشي په دې ظالمانو باندې قالوا وغوی ورته وی أينما كنتم تدعون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو برابر سوا د الله نه قالوا وی بدوی ضلوا عنا ورکشو زمننا چی شو هغه باباګان چی شو هغه بوتان چی شو هغه معبودان باطل دوی بو چې ورکشو زمننا وشهدوا على انفسهم او گواہی بو کی بخبلو زانونو انهم كانوا كافرين چی یقینا دوی کافران قالوا بو يلا ادخلوا في ورننوزي باغ دلوكي قد خلت من قبلكم چتير شوي دي مخستاسنا من الجن والإنس دي بيريانو او دي انساناننا في النار پوركي الله بلا طول سريوزي كي بجانن مخکې چې کوم امتونه او ډلې تېر شوي دي که پیریانو کې دي که په انسانانو کې دي الله به دوی ته تاسو هم ورننوځي د هغوی سره یو ځای شي كلما دخلت أمة لعنت أختها هر کله چې ننوځي یو ډله لعنت به وي په ملګرو خپلو ټول به په یو بل لعنتونه وي او ځکه خو الله را جمع کوي په جهنم کې یو ځای کوي ټول حتى إذا اداركوا فيها تردی چې کله یو ځای شي دوی په هغې کې جميعا ټول قالت أخراهم وبوي رستنی یو رستنی ډله د دین مراد هغه کشران دي منګ دې ځکه یو چې کله الله سبحانه وتعالى دا ټول په جهنم کې یو ځای کې او په جهنم کې د یو ځای کولو مقصد څه دی هغه مقصد هم دا دی چې دوی په یو بل باندې بیا لعنتونه وي حتى اذا اداركوا فيها جميعا کله چې یو ځای شي دوی په دې جهنم کې ټول قالت اخراهم ويب ورستنی ډله ورستنی مراد کشران دي مریدان لأولاهم پبارد مخکینو کې مشرانو مبارک وي د پیرانو مبارک ربنا يا رب زمنگا هؤلاء يضلونا دي کسانو گمراه کړیو منګه
فآتهم عذابا ضعفا من النار نور كدويت عذاب دو چندا دورنا ګور داغه مریدان دي آخرت کې به د پیرانو د پاره دو چندا عذاب غواړي او په دنیا کې چې ورته وې چې ستاسو پیر په غلطه دین وجني دي قال الله مرتوي لكل ضعف ولكن لا تعلمون هر یو د پاره دو چندا عذاب دی مگر تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم لاخراهم او بوي مشران كشران فما كان لكم علينا من فضل بس نشتي تاسو لرا پمنگ باندې سفزيلت فذوقوا العذاب نوسكي عذاب بما كنتم تكسبون بسبب داغي چې تاسو کول مشران بکشران ته وزغلي شي نو شي دغه شي عذاب زمنګ د پارم د تاسو د پارم إن الذين كذبوا بآياتنا يقيننا كسان چې دروغجنې ګڼلې دي آیتونه زمنګا واستكبروا عنها ولوی کړي داغینا لا تفتح لهم أبواب السماء کولای بنشي دوی ته دروازې د اسمان الله د کافرانو ته د اسمان هغه دروازې نه کولای د دوی هغه روحونه به بره نه خېږي او حدیث کې دا خبر راغلی دا غزینه به د دوی روح چې د واپس د ځمکې ته راواچولی شي ولا يدخلون الجنة ونبن نوزي جنتا حتى يلج الجمل في سم الخياط تردي جن نوزي أخ بسوري دستنكي استني بسوري كي أخ كلا ننوتي نشي ننوتي ندغشن دا كافران جنت منشد لي وكذلك نجزي المجرمين او دغشن بدل وركو منغا مجرمان لهم من جهنم مهاد دوی د پاره بد جهنم نا تلایانی ومن فوقهم غواش او د پاسه د دوی ببلستنی دوري په جهنم کې بدن پراتی او د ور تلایانی او بل پاسه د ور بلستن به الله دې مونږ ساتي وكذلك نجزي الظالمين او د شان سزا ورکو مونږه ظالمانو ته والذين آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی نیک لا نكلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منګه هیڅ نفس ته مگر په اندازې د طاقت دا یو سړی چې ځکه دا سوال کولی شي چې الله وی چې کوم خلکو ایمان راوړی نیک عمل کړی بیا وی زه په نفس نمبر بوج एकदम سمره چوچتولای شي دې خبرې د سرکار سره دی دغه نه بعد داول را دلیل په دې الله ګور ايش خبره نه کوي مطلب د الله د خبرې د اولی و چې ایمان راوړ نیک عمل وکړي نو بیا دې خبرې مطلب دا شو چې دا ایمان راوړ او د نیک عمل کول ګور ډېر ګران کار نه دی ځکه ګران وي الله یې په نفس باندې ګور صرف هغه کار لازموم دومره بوج به एकदम چې سمره وچتولای شي کدي خلکو ایمان نشو راوړي او نیک اعمال نشو کولای بیا ته ما ویم نو الله وي او چې الله کله مونږ ته وی نو متولای چې مونږ په دې باندې وستي دي مؤمنان لبا الله سور كي أولئك أصحاب الجنة دا كسان جنت والدي هم فيها خالدون دي بباغي كميشي ونزعنا ما في صدورهم من غل او بباسو من غاغسا جي بسينو دا دوي كي دي دكينينا الجنت بني متونو كي ولوين يمد دام دي چه الله بدا جنتيانو دا زرونونا کینا حسد بغض دشمنی دا ارسبتی وباسي ځکه چې کدی له الله ډیر اوچت نعمتونه ورکړي او زړونو کې یو بل ته دا حسد او کینه دا پرتین بیا غ نعمتونه خوند نه کوي ګوره دنیا کې چې کوم سره حسدګری نو دې نعمتونه فائدې نشي اغسته کنه الله چې ول څو ورکړي دا غي نه فائدہ ونه ځکه الله دې له زړونو په پاکي تجري من تحتهم الانهار بيجي بلاندي داوي دبنغلونا ولي وقالوا ويبا الحمد لله طول دي كمال صفتنا خاص لردي الذي هدانا لهذا أغزات تجراوي رسول من قدي زيتا وما كنا لنهتدي أو نو من قد شرا رسيد لوديتا لولا أن هدانا الله كشت نوير رسول من لرى الله الله جنت میں رکھڑ میں بسنگ راغلے نو ذکر دی با جنت کی حدیث کی درجی
چې دوی په جنت کې وخت په وخت د الله حمد او ثنا وي او شکرونه به ادا کوي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقينا راغليو پیغمبران در رب زمن په حق سره ونود وواز وکړیشو تلكم الجنه چې دغه جنت ته ورثتموها په میراث کې درکړې شوی دی تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب دا عملونو چې تاسو به کول دا واز به جنتیانو ته کی ونودو اواز وکړي جنتیانو ونادى أصحاب الجنة ووازوك جنة على أصحاب النار ورولوتا جنتيان جنة تلارشي وجهنميان جهنم تلارشي او طول با خپل زینو ته ورسی نو جنتیان با د جهنميانو د افسوس او د غم د زیاتولو لپاره غوي ته आवाज وکي جنتیان با आवाज وکي ورولوتا دي آیتونو ته وکي دي ډېر آیتونه او همیشه سوال کوي په دې مبارک میاشت کې خصوصا چې الله موږ د دې ور نه آزاد کو یا الله موږ ته د جنت نصیب کا دا جنتیان به ور ولته راخاري شي आवाज به وکي سبوي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يقينا مندل دې منګه جنت چې وعده کړی و موږ سره رب زمنګه حقا جنت منګه وري او موږ ته ملاوي فهل وجدتم نؤايوم دتاسو غور ما وعد ربكم حقا چی وعده کړي ورب تاسو حقا جهنم تلاړي کنه قالوا ويبغي نعم او فاذن مؤذن بينهم نعلان دوكي ويلان كون كيف منزد دوكي اللعنة الله على الظالمين چلانت دالله دي بظالمانو سكدا الذين يصدون عن سبيل الله هغه کسان دي چې منکید الله دلارنا ويبغونها عوجا او لټي پاغي کی کوګواله ني غلار کی کوګواله لټي وهم بالاخره كافرون او دوی په آخرت باندې منکر دي وبينهما حجاب او په مېز د دوی کې با پردي جنت او جهنم په منځ کې پړ دی یو دیوال وي او على الاعراف رجال او پاراف بسړي اعراف اوچت زه جنت او جهنم په منځ کې دی دیوال ته اعراف په دې کې د مفسرین اختلاف دی چې اصحاب الاعراف څوک دي هو واضح خبره ده والعلم عند الله چې دا هغه خلک دي چې ګناونه او نیکیانی یو شان دي نو دی با الله په دغه ځکه کېنی سوخ پوره بیا خو مهربانه بچا دی د جهنم نه خلک راوباسي جنت ته بوزینو دغه بوزي جنت خو په اوله کې الله په دغه ځکه کېنی نو دې ځکه الله وی چې په دغه اعراف باندې بسړی نه شي يعرفون كلا بسيماهم چې پیجنې بهر یو لرا پنه خدا غوي پیجنې به جهنميان بم پیجنې او جنتيان بم پیجنې ونادوا أصحاب الجنة أو وازبوك يا أبوي جنة والوتا أن سلام عليكم جي سلامت يا دي بتاسو عرف ولا با فجنة ولا سلام واجب لم يدخلوا ندي داخل شويدوي جنة وهم يطمعون ودويت ملري الله جنة بني تريدا ختم بساتي الله بمنغا جنة تبوزي وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أو كلتي والو ليش نزرون لدي بطرف دور والو قالوا ويبا ربنا يربز من قلان تجعلنا مع القوم الظالمين مقرز ومن قادكم ظالمان سرا يعني يلا دي جهنم مساتا ونادى أصحاب الأعراف رجالا او وازبوك يعرف ولا سسروتا يعرفونهم بسيماهم چی پیجنی باغوی پنخدا غوی هداو بجهنم کی سکسان پراتی ندا دغه بوت آوازو کی عراف والا سبوتوی قالوا وی بورتا ما اغنى عنكم جمعكم فائدہ در نکڑتا ستا جمع کول استاسو مالون لرا جهنميان تبوي ها امالونم چی شو
په دنیا کې شپه ورځ تاسو د کمالون له ځای کړو او د الله بندګین پرې خو دی او د الله دین مشاته گزار کړو نن چې شو هغه معلوم وما كنتم تستكبرون واغجتا سبلوي کولا هغه لوی چې په دنیا کې کول هغه هم پکار رانه غټ غټ خبرې مکولې د الله دین نه مزانو چت غړو اهؤلاء الذين قسمتم ايدا کسان دي چې قسمونه بکول تاسو لا ينالهم الله برحمه چې وبن رسیدویتا الله اس رحمت ها وی ملائک بوئی چی کافرانو تا یو قول داری چلتا دا وینا دا ملائکو دا کافرانو تا اللہ با ملائک راولی ایگی با کافرانو بسی دی خبری دا پاری چی دوی دا زلت خدیر شی نبی با کافرانو تا اوی دا ملائکو وی اگر دا مومنان دی جنت کی چکم مومنان دی وی اگر دا دی کنا اتاف شبوئی چا اللہ با دوی رحم نکے اگر دا گوی با جنت کی ناشتی مزی کے تاسو با جہنم کی پراتے ادخلوا الجنة وبويليش يعرف ولو تنوزي جنتا لا خوف عليكم نبيه سيربتا سباندي ولا أنتم تحزنون أو نبتا سغم جنكيجي ونادى أصحاب النار أو وازبوك ولا أصحاب الجنة جنت ولوتا أن أفيضوا علينا من الماء چراوالوی پا منگ باندی دوبود جنتنا او مما رزقكم الله یا داغ سنه چی در کردی تاسو تا اللہ سشی منگ دراکی کده دا غیخی اوبا دا خوگی اوبا پا منگ روالوی قالوا اغوی بوتوی ان الله حرمهما على الكافرين یقینا اللہ حرام کردی دا دوان بکافرانو نا خوراکشتی و نسخاکشتی سوق دي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اغكسان چين وليد الدين خبل مشغلا اولوبي وغرتهم الحياة الدنيا او دوك كري دوي جون دنيوي فاليوم ننساهم ننورز بهيركم من قدوي كما نسوا لقاء يومهم هذا لك سنجي لکه څنګه چې هر کړو دوی ملاقات د ورځې د دوی چې دادا وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې و دوی چې هدایتونو زمونږ نه به انکار کوو د دې دلاسه الله یې یو خو دوی آخرت یې کړو چې آخرت یې کړو الله مې یې کړو او زم چې الله یې کړو نو پاتې شو او دویم وی دوی زما د ایتون الله انکار کړو نو دا هغه انکار دلته الله سبحانه وتعالى دوی کړو ولقد جئناهم بكتاب او یقینا راوړې دې موږ دوی ته کتاب فصلناه على علم فتفسیر سره بیان کړې دې موږ على علم فعلم سره وس کڅوګ دا وی چې جهنميان به جهنم ته دي د ستري دوی ته وچا کتاب نه لګره الله ویننا کتاب ما لګله د خپ تفصیل سره بیان کړی دی على علم فعلم سره هدى ورحمه هدايه ورحمه لقوم يؤمنون د پار دا قوم چې ایمان لري هل ينظرون الا تاويلا انتظار نه کوي دوی مگر د انجام د انکار د دې کتاب وصلی الله سبحانه وتعالى به يرور کوي او دوی چې ایمان نه وروړي خبره د آخرت روانه اوس به دنیا ته راوړي د دوی چې ایمان نه وروړي او د قران نه منکر دي او د پیغمبر نه نو دوی شکی د دغه کار دی انجام ته په انتظار نشته کې څنګه انجام خو عذاب دی کنه نو آیا دوی انتظار کوي انجام د دې انکار یوم یاتی تاویل فکم ورچ را بشي انجام د دې کار يقول الذين نسوه من قبل ويبا كسان چیر کړي د مخکینا قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلی پیغمبران در رب زمنګ په حق سره بیا به ومني الله وی په ورځ به ومني کله چې عذاب راشي انجام د دې کار ویني او په ورځ به منل فائدہ ده نه ور کوي
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نو اشتدي منگ لر سفارشیان بچی سفارشو کی زمنگ دپارا او نرد یا واپس کلیشو منگا فنعمل غیر الذي كنا نعمل بس عمل بوکو بغیر داغین چی منگ بکو بل نه عمل بشوروکو او بیا به موږ د کفر نکو او بیا به د انکار نکو الله وی قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې چې ولې دوی خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون او رک بشي د دوی ناغه دروغ چې دوی جوړول